پاکستان سره به د افغانستان سوداګریزې اړیکې څنګه ارزوئ؟ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه و نیکې هیلې پتیال صاحب تاسې ته، دروند مشر سادات صاحب ته، او د امید راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خپل رسنۍ باندې زموږ لیدونکو او کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتیال صاحب زه غواړم له مقدمې را شروع کړم چې یو تصویر او پلیټفارم سره جوړ شي تر څو زموږ لیدونکي او اورېدونکي د دغه ارزښت هغه اصلي ارزښت احساس کړي. اقتصاد نن سبا په ټولنه کې د هرې خوشبختۍ لپاره پیل دی. اقتصاد نن سبا د هرې بدبختۍ پیل دی. اقتصاد په اصلي معنا کې سیاست دی. اقتصاد نن سبا په اصلي معنا کې قدرت دی. اقتصاد نن سبا په اصلي معنا کې طاقت دی په نړیواله سطح باندې. هر مملکت چې غواړي چې پرمختللی شي او یا پرمختیایي هیوادونو په کچه کې ځان راولي، هغه باید د زراعت په واسطه باندې صنعت ته ځان ورسوي چې تر څو د هغه مملکت اقتصاد پر پښو باندې ودرېږي. یو مملکت که هر څومره قوي باثباته سیاست ولري، خو که هلته اقتصادي کمزورتیاوې وي، بیا د هغو اقتصادي کمزورتیاوو له ادرس څخه د هغه مملکت د مشرانو فیصلې کمزوري وي. که کمزوري هم نه وي، هغه دومره متاثر کوونکي نه وي. د دې لپاره د بیا ځله د واکمنېدو ترڅنګ د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو ادعا ومندا وه چې موږ که دا ځلې پالیسیګانې جوړوو، اقتصاد محوره پالیسیګانې جوړوو. زه غواړم په دې باندې لږ تمرکز وکړم چې ولې اسلامي امارت اقتصاد محوره پالیسیګانو جوړول باندې تاکید کوي، ولې منځني اسیا سره اقتصاد محوره پالیسیګانو لپاره کار کیږي، ولې چین سره موږ هر وخت په دې باندې باس لرو چې چین سره موږ اقتصاد محوره پالیسیګانې غواړو، ولې موږ وایو چې امریکا سره حتی که امریکا هم غواړي چې افغانستان ته راشي موږ اقتصاد محوره پالیسیګانو سره غواړو. یعنې د دنیا تقریبا 195 هیوادونه چې دي د ټولو سره موږ اقتصاد محوره پالیسیګانې په رڼا کې پالیسیګانې سیاستونو سره غواړو. د لپاره که چېرته موږ منځني اسیا سره، که چېرته موږ پاکستان، ایران، چین دغه شپږ ټولو ګاونډیانو سره اقتصاد محوره پالیسیګانې ولرو، دا په دې معنا چې د دې شاته، د دې نظام شاته، د دې حکومت شاته د هغوی مملکتونو ګټې هم بیا نه غښتل کېږي. هغوی ته دا احساس ورکول کېږي، مستقیم یا غیر مستقیم، چې دغه ارتباطات چې شروع شوي دي یا دا پروژه چې شروع شوې ده 50% که ما ته ګټه کوي، 50% تا ته هم ګټه کوي. لکه دمګړی چې هم افغانستان اسلامي امارت له سیاست نه هم پر اقتصاد باندې ډېر متوجه ده او ډېر غور باندې کړی ده. دمګړی د رسمیت پیژندنې لپاره، دمګړی د سیاستونو د ثبات لپاره اسلامي امارت دومره جدوجهد نه ده کړې لکه د اقتصاد لپاره چې کوي. د دې لپاره کوي اسلامي امارت پوهېږي چې که چېرته زما اقتصاد باثباته شي، مستقیم ډول باندې زما سیاست هم ورسره باثباته کېږي. که زما سیاست ورسره باثباته شي، هغه مملکتونه چې ما په رسمیت باندې نه پېژني، هغه بیا لکه چین د چې په قطار باندې ولاړو چې ما په رسمیت باندې وپېژنه، پروپوزل یې ورکولې، هماش کېدای شي بیا زموږ مملکت افغانستان ته هم په قطار باندې ودرېږي چې موږ تاسې په رسمیت بیا نه پېژنو، تاسې موږ سره معاملات راسره شروع کړئ. لکه منځني اسیا ته د دغه نمایشګاهو لیدلو لپاره تللي وو یا دعوت کړل شوي وو. ترکیې ته لاړو، هندوستان ته لاړو، پاکستان ته لاړو، چین ته به ځمه، زه به سبا شرق ته ځمه، زه به سبا غرب ته ځمه. یو خبره واضح مشخص خبره دلته دا ده پتیال صاحب چې زه د نظام په صفت، زه د افغان په صفت که پاکستان سره کینم، دا په دې معنا ده چې زه د هندوستان پر ضد باندې کینم. که زه شرق سره تجارت شروع کوم، په دې معنا ده چې زه د غرب له ضد شروع کوم، یا زه غرب سره تجارت شروع کوم، د په دې معنا وي چې زه د شرق په ضد باندې شروع کوم. زما اقتصاد محور پالیسیګانې پر همدې په معنا دي چې هر هغه مملکت چې زما ثبات پکې وي، زما ګټه پکې وي او یو روپۍ ګټه هم زما افغانستان ته راوړل کېږي، زه به هغه سره ارتباطات د اقتصاد محور پالیسیګانو په رڼا کې جوړوم. ډېره مننه. کور مودن بیا درته راګرځم. سادات صاحب، له سیاسي اړخه د درې اړخیزې ناستې یا هوکړې په تړاو څه نظر لرئ؟ ګورئ، همداسې چې محمدي صاحب دا خبره وکړه چې اصلي بحث په نړۍ کې جنګ چې دی، جنګ د اقتصاد دی. که پالیسی دی، که سیاست دی، ټول په اقتصاد باندې څرخیږي. او که رښتیا یو مدبر سیاستمدار یي، هغه خپل اقتصاد باندې ډېره توجه کوي. مخکې له دې نه چې زه راشم دلته، یو مطلب مې مطالعه وکړه چې د اردوغان حکومت په داسې موقعیت کې دی د ترکیه چې د اروپا رقابت آسیا سره هم نښولی دی، هم رقابت لري. اما د ترکیه رئیس جمهور نه پوښتنه کوي
چې ته د عثماني خلافت ځایناستي آیا د اسلام دپاره څه فکر نه کوې؟ وایي زه ډېره ښه فکر کوم په اسلامي موضوعاتو باندې، اما دلته مهم اقتصاد دی. وایي څنګه دا موضوع په کوم جرأت په کوم استدلال دا مطرح کوي؟ هغه ډېره په جرأت دا خبرې توضیح کوي چې کله د ملت د مو د لاس نه، د مسلمانانو د لاس نه، د متدینو د متقیو د پرهیزګار د لاس نه مړ سو، اقتصاد ښه شو، ژوند آسوده سو، دا خپله اعتقاد و باور او بقا د نظام دپاره پیدا کوي او د خلکو په مونږ باندې اعتماد کوي. اوس که مونږ تاسو وایو چې مونږ تاسو سیاست کوو، او سیاست څنګه سیاست کولی سو چې